بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم او دا د بیسیک نتورک لسمه ویډیو ده. که غواړئ چې کمپیوټر په پښتو ژبه زده کړئ دوستانو نو په یوټیوب کې بریا ټیګ ولیکئ، زما یوټیوب چینل به راشي او په یوټیوب چینل کې که چیرته دلته پلی لیست کلیک کړئ نو ما هر پروګرام په یو پلی لیست کې اچولی دي چې کولی شئ ټول په دې ځای کې پیدا کړئ. مثلا که غواړئ بیسیک نتورک وګورئ، لس ویډیوګانې دي، د فوټوشاپ ټول 14 ویډیوګانې دي، مثلا کورل را، ایچ ټي ایم ایل، مایکروسافټ ورډ، ایکسل، ایکسس، دا ټول هغه پروګرامونه دي چې ما ریکارډ کړي او ټول تکمیل دي. فقط که پلی لیست کلیک کړئ او بیا هر پروګرام کلیک کړئ نو منظم به د هر پروګرام ویډیوګانې تاسو ته راشي. نو راځو دوستانو د بیسیک نتورک لسمې ویډیو ته. په تیره ویډیو کې مونږ د وایرلیس نتورک ډیوایسز په هکله خبرې کړې وې چې په هغه کې مونږ تاسو ویلې چې راوټر لرو، ایکسس پوینټ لرو، ایکسټینډر لرو او څه رقم به یو وای فای نتورک جوړیږي، په هغه هکله هم خبرې کړې وې. نو په دې ویډیو کې راځو د وای فای ډیوایسونو د فریکونسي په هکله باندې. دا هغه څه دي چې د وای فای نتورک لپاره ډیر زیات مهم دي چې څوک غواړي یو وای فای نتورک جوړ کړي یا په کور کې یا مثلا په دفتر کې، نو دا فریکونسیز باید حتمی وپیژني تر څو پوه شي چې کوم نوع ډیوایسونه باید استفاده کړي. نو د وای فای ډیوایسونه که هغه وای فای راوټر وي، که هغه ایکسس پوینټ وي، که هغه ایکسټینډر وي، هغه همیشه په دغه دوه وای فای فریکونسیز باندې کار کوي. یعنی هر وای فای ډیوایس کوم چې د کور نتورک لپاره یا د دفتر نتورک لپاره استفاده کیږي هغه به له دغه دوه فریکونسیز نه استفاده کوي. فریکونسیز د وایرلیس نتورک لپاره ډېر زیات دي. موږ دوه قسم فریکونسیز لرو. یو هغه فریکونسیز دي چې د هغه په بدل کې حکومت ته پیسې ورکول کیږي، مثلا آی اس پیز کمپنیانې یا مثلا دا ټیلیکام کمپنیانې چې کوم وایرلیس نتورک جوړ کړي او فریکونسیز نه استفاده کوي، د دې فریکونسیز په مقابل کې حکومت ته پیسې ورکوي. خو دغه دوه فریکونسیز چې دي دا فری فریکونسیز دي چې صرف د کور یا د دفتر د انټرنیټ لپاره یا د نتورک وای فای نتورک لپاره استفاده ترې کیږي، چې په هغه کې 2.4 گیگا هرتز ده، 2.4 گیگا هرتز او 5 گیگا هرتز یا 15 گیگا هرتز وای فای فریکونسیز دي چې دا فری دي او داخلي نتورک لپاره د کور یا د دفتر نتورک لپاره استفاده کیږي. نو ټول هغه وای فای ډیوایسونه چې موږ تاسو په کور کې یا دفتر کې ترې استفاده کوو هغه به حتما یا 2.4 گیگا هرتز وي او یا به 15 یا 5 گیگا هرتز فریکونسي باندې کار کوي. د دې دوه ترمنځ فرق څه ده؟ د 2.4 گیگا هرتز او د 5 گیگا هرتز ترمنځ په دوی کې چې دا اول 2.4 گیگا هرتز 2.4 گیگا هرتز چې د دې سپیډ نسبتا کم ده خو رینج ډیر زیات ده. ل 5 گیگا هرتز نه رینج زیات ده خو سپیډ بیا ل 5 نه کمتر، یعنی د دې سپیډ کمتر ولی رینج زیاتر. که چیرته مثلا مونږ یو داسې تعمیر ولرو چې په هغه ځای کې مثلا مونږ یو ډیوایس یا دوه ډیوایس غواړو وصل کو او ټوله منطقه کور کړي، یعنی رینج زیات وي، نو مونږ کولی شو 2.4 ډیوایس نه استفاده وکړو. که هغه راوټر وي که ایکسس پوینټ وي نو 2.4 ډیوایس چې ده ساحه زیاته نیسي خو سپیډ نسبتا کمتر ده. او 5 گیگا هرتز چې ده دا بیا سپیډ زیاتر ولی رینج کمتر ده، یعنی سپیډ تقریبا د دې دوچنده د 2.4 گیگا هرتز نه سپیډ دوچند درې چنده ده، ولی رینج بیا تقریبا د دې نه یو چند یا د دې رینج بیا ورباندې دوه چنده یا درې چنده ورباندې زیات ده. نو د دې دوه ترمنځ زیات فرق چې ده سپیډ او رینج ده، چې 2.4 چې ده رینج زیات یعنی زیاته ساحه کور کوي، سیګنال تر ډیره پورې ورکوي او سپیډ بیا کمتر ده. او 5 گیگا هرتز چې ده د دې بیا سپیډ زیات ولی رینج کمه ساحه کوي. د دوی فرق عمومي فرق دغه دوه ده. نو په دې کې چې دی مثلا 2.4 کې بیا مختلف سټینډرډز دي چې د IEEE درېور د هغه اداره ده چې د نتورک یا د الکترونیکس انجینرز هر هغه الکترونیک ډیوایس چې جوړیږي د هغه لپاره یو خاص سټینډرډ ټاکي. نو د وای فای ډیوایسو لپاره هم سټینډرډز ټاکلي دي چې د 2.4 لپاره مثلا 802.11b دا سټینډرډ دا درې واړه دا یا نور هم سټینډرډز ډېر زیات شته چې دا د 2.4 او د 5 گیگا هرتز لپاره جوړ کړي چې دا په ډیوایسو باندې لیکلي وي. مثلا کله چې تاسو یو راوټر یا ایکسس پوینټ اخلئ په هغه به لیکلي وي چې دا راوټر یا دا ایکسس پوینټ چې دا 802.11b ده، یا مثلا دا ډیوایس 802.11g ده یا 802.11n ده، یا دلته مونږ 5 گیگا هرتز کې نور مثلا 802.11a 802.11
AC یعنی هر وای فای ډیوایس کاغه راوټر وی کاغه اکسس پوینټ وی کله چې موږ اخلو په هغه باندې به دغه سټانډرډز لیکلي وي چې دغه مثلا 802.11 دا یا جی دا یا ان دا دغه سټانډرډ لوجه به موږ پیژنو چې د سپیډ څومره ده د په کومه فریکونسي باندې کار کوي او څومره رینج کور کوي مثلا په دې کې 802.11b چې دا تقریبا ډیر سابقنی او لغاولو سټانډرډز نه ده د دې سپیډ تقریبا 11 Mbps ده میگابیټ پر سکند دا سپیډ ده او تقریبا تر 1.5 فیټ پورې 1.5 فوټه پورې ساحه کور کوي ساحه چې ده همیشه فرق کوي یعنی که چیرته داسې یو ساحه وي چې په هغه کې دیوالونه ډیر زیات وي چې بیریرز ورته وایي یا مثلا دیوالونه وي کانکریټ ډبل دیوالونه وي یا مثلا نور داسې شیان وي چې هغه د فریکونسي مخنیوي سبب کیږي نو کېدای شي چې بیا رینج کم ونیسي او که چیرته پراخه ساحه وي دیوال هیڅ شی نه وي نو کېدای شي چې تر 1.5 فیټ یا تر 1.5 نه هم زیات ساحه کور کړي نو دا 11B سټانډرډ ده که چیرې پر یو ډیوایس باندې یا مثلا راوټر وي یا اکسس پوینټ وي یا ایکسټنډر وي 11B لیکلی وي نو موږ پوهیږو چې د سپیډ تقریبا 11 Mbps ده او دومره ساحه کور کوي او دا په 2.4 گیگا هرتز فریکونسي باندې کار کوي بل مثلا 2.2 په بخښنې سره 8.2.11g ده چې دا تقریبا لدینه څو کاله وروسته جوړ شوی ده او د دې سپیډ بیا تقریبا 450 Mbps پر سکند ده او تقریبا تر 1.5 فیټ پورې دا هغه چې دی دا رینج ده دا تخمیني ده لکه مخکې چې ما ویل که چیرته داسې یو ساحه وي چې په هغه کې دیوالونه او بیریرز ډېر زیات وي دیوالونه وي دروازې وي نو کېدای شي چې رینج کم وي او که پراخه ساحه وي نو کېدای شي چې رینج زیات کور کړي نو 11G که چیرته مثلا په یو ډیوایس باندې لیکلی وي نو موږ باید پوه شو چې د سپیډ تقریبا 450 ده او دومره ساحه کور کوي بل 802.11n ده یا 802.11n دا چې دا په 2.4 گیگا هرتز باندې هم کار کوي او په 5 گیگا هرتز باندې هم کار کوي د دې سپیډ تقریبا له 300 نه تر 450 Mbps یعنی سپیډ ډیر زیات ده او تقریبا 150 فیټ یا فوټه منطقه کور کوي چې دا هم په 2.4 گیگا هرتز باندې کار کوي او په 5 گیگا هرتز باندې هم کار کوي نو دا هغه ډیوایسونه دي چې په 2.4 باندې دا دوه کار کوي او دا په 5 گیگا هرتز باندې کار کوي دلته 5 گیگا هرتز هم لرو ما مخکې ویل چې 5 گیگا هرتز چې دا سپیډ له 2.4 نه اضافه ده ولې ساحه نسبتا کمتره ده په دې کې موږ تاسو 802.11a لرو چې دا تقریبا اولنۍ وای فای لدینه مخکې چې سټانډرډ جوړ شوی و هغه 802.11 وو دا حروف پر سره نه و هغه وروسته بیا حروف پر سره اضافه شو چې دا تقریبا 450 Mbps سپیډ لري خو له 15 نه تر 15 فوټه پورې ساحه کور کوي ما مخکې ویل چې 15 گیگا هرتز چې ده د دې سپیډ اضافه تر ده ولې رینج یې کمتر ده نو اوس که موږ دلته 2.4 کې 11B وګورو وینې دا 11 Mbps سپیډ ورکوي خو تر 1.5 فیټه پورې ولې که چیرته راشو 11A وګورو نو دا بیا تقریبا 450 Mbps سپیډ ورکوي ولې تر 15 نه تر 15 فیټه پورې له هغه نه وروسته AC لرو چې دا تقریبا نوی د 2-3 کلو کې راغلی د دې چې د سپیډ تقریبا 433 نه تر 933 Mbps سپیډ لري او تقریبا تر 115 فیټ پورې ساحه کور کوي نو دا شو دوستانو د 2.4 او 5 گیگا هرتز فریکونسیز په هکله ترڅنګ موږ ډیول بینډ وای فای ډیوایسز لرو یعنی هغه ډیوایسونه یا هغه راوټر یا اکسس پوینټ چې په یو وخت کې هم په 2.4 باندې کار کوي او 5 گیگا هرتز باندې کار کوي یعنی دوه اپشن لري په دې یو ډیوایس کې دواړه ځای په ځای کړي دي هم دا په ځای په ځای کړي هم دا چې نسبتا له 254 او 5 گیگا هرتز نه قیمت هم زیات ده ځکه چې په دې کې په یو وخت کې دواړه ځای په ځای شوي دي یعنی هم ساحه زیات نیسي او هم سپیډ زیات ورکوي خو د دې مطلب دا نه چې ډیول بینډ وي نو یو ډیوایس په یو وخت کې دواړه فریکونسیز یعنی مثلا که یو لپټاپ وي هغه کنیکټ کیږي په یو وخت کې صرف یا بل دې سره کنیکټ کیږي یا بل دې سره کنیکټ کیږي یعنی په یو وخت کې له دواړو سره نشي کنیکټ کېدلای نو ډیول بینډ وای فای ډیوایسز هغه ډیوایسز ته وایي چې په یو وخت کې په 2.4 او 5 گیگا هرتز یعنی دواړه فریکونسیز پخش کی خو یو ډیوایس به صرف یا له دې سره کنیکټ کېدای شي او یا به له دې سره کنیکټ کېدای شي نو دا شو دوستانو د وای فای ډیوایسز د فریکونسي په هکله باندې معلومات خدای دې وکړي چې ویډیو خوښ شوی وي